starting with the great name of Allah, who is the most merciful and powerful. تاسو بنس د کوي male reproductive system. یوازې به male reproductive system نو چې څنګه طریقې سره زموږ باډي کې د male باډي کې sperm تیاریږي صحیح ده او څنګه طریقې سره هغه د female reproductive tract ته ننوځي او څنګه طریقې سره التا fertilization کیږي نو صحیح ده نو راځي په دې ویډیو کې سٹارټ کوو چې فرست اف آل male reproductive system څه ته وایي. male reproductive system یو داسې نظام دی کنه چې په دې کې sperm cells پیدا کیږي پلس میل هارمونز پیدا کیږي چې هغه هارمون د څه وایي هغه هارمونز ته وایي کنه ټیسټوسټیرون هارمون پلس sperm cells پیدا کیږي په male reproductive system کې او دا څنګه طریقې سره موومنټ کوي او بیا د فیمیل باډي ته انټر کیږي کوم چې reproductive tract دی. نو راځي په دې باندې ځان پوهه کې چې څنګه طریقې سره د اوږد پروسس په یو 2 منټه کې کیږي. نو فرست اپ ځان پوهه کنه دا د انسان څه دی دا د انسانو reproductive system دی. دای ساید والا پکچر دی فرنٹ نه دی بلکې دا ساید والا پکچر دی صحیح ده. اوس د انسان چې کوم reproductive system دی د کم ارګنز موجود دي دغه ارګنز کار څه دي دغه چې کوم لومړنی ارګن دی کنه هغه زموږ سره دی یو انټرنل دی بل ایکسټرنل دی. انټرنل ارګنز هغه ارګنز دي چې هغه په دنده موجود دي زموږ باډي کې دنده موجود دي male reproductive system کې. بل ایکسټرنل ارګنز چې کوم دي کوم چې بهرني ازادي یو پینس دی بل سکروټم دی دا بهر موجود دي دا پینس دی پلس دا سکروټم دی تاسو به زمانه ډیر زیات خپېژنې صحیح ده. نو دا ایکسټرنل ارګنز دي. اوس راځي وایو کنه چې د چې کوم ارګنز دي د څه کار دي او د ایکسټرنل بهرنو چې کوم ارګنز دي د څه کار دي. نو فرست اف آل هم پوهه کنه چې کوم فرست ارګن دی انټرنل کې هغه څه دی هغه د ټیسټیز صحیح ده. ټیسټیز زمنګ سره څه دي ډیر زیات پرایمري ارګن دی که پرس که ټیسټیز ستا خراب شي یا پچا کې نه وي دا هغه به صحیح طریقې سره ریپروډکشن نشي کولی هغه د ریپروډکشن قابل نه وي. نو اهم چیز دی اهم کردار دا ادا کوي که پرس که ټیسټیز نه وي دا کم چې غټ لوی پروسس دی دا به نه کېدلی دا به امپوسیبل وي. نو ټیسټیز اصل کې دوه دي په جوړه کې صحیح ده. په هر میل کې څه دي دوه ټیسټیز دي یعنی دوه انډې پکې موجود دي صحیح ده. موږ ته پښتو کې سمپل وایو انډې. دا دوه ټیسټیز کوم دي کنه د ټیسټیز کې دنه موجود دي کنه ټیوز موجود څه موجود دي ټیوز هغه ته وایي سیمینیفیریس او ټیبیوز. دغه ټیبیوز او sperm cells پیدا کی څه پیدا کی دا کوم چې دا sperm cells پیدا کوي هغه سیمینیفیریس ټیبیوز پیدا کوي او دا ټیوز موجود دي په دې ټیسټیز کې دنه په دې انډه کې دنه موجود دي. بیا څه کیږي بیا د بهر موجود دی یو بل سټرکچر چې هغه د موږ وایي سکروټم. سکروټم یو مطلب سیک لایک یو پاوچ لایک سټرکچر دی مطلب کوم چې دا د انډو دا پاسه کور دی دغه د سوي دغه ته وایي سکروټم. اوس په دوی کنه چې لکه دا سکروټم زمونږ د وجود نه بهر ورې دی صحیح ده. کوم چې ټیسټیز دي دا کور کړی دي د سکروټم. دا سکروټم دا کار دی چې دا کم زمونږ دا sperm چې کم سیلز دي د پکار دی کم ټمپریچر زمونږ د باډي چې کم ټمپریچر دی هغه زیات دی هغه څه دی هغه ډیر زیات دی. نو چې کوم sperm cells جوړیږي sperm له پکار دی چې sperm له پکار دی کم ټمپریچر نو په دغه وجه باندې کم دا سکروټم دی دا د sperm ته ټمپریچر څه کوي کمی او زیاتې مطلب هغه ته برابري چې کله جمع شي کنه نو کولی خیال کړي ستا چې کم دا سکروټم دی دا راغون شي کنه چې کله ګرمي شي دا کم سکروټم دی دا لاندې بسو زانګي صحیح ده کنه. نو په دغه وجه باندې کوم سکروټم دی دا بهر دی. اوس پوه شوئ چې سکروټم ولې بهر دی سکروټم ځکه بهر دی چې دا څه کوي دا زموږ کوم sperm cells دي دې ته ټمپریچر برابروي په دغه وجه باندې چې کوم سکروټم دی دا بهر دی. اوس پوه شوئ اوس راځي څو کنه sperm cell sperm اصل کې خپل باندې څنګه شی دی صحیح ده. sperm دا د sperm structure sperm کې درې حصې دي. لومړی دی کنه هډو څه شی هډو سرو بل دی کنه میډو مطلب منځنۍ حصہ بل دی کنه ټیل لکه کوم ته وایي صحیح ده. اوس د دې sperm دا حصہ ده. لومړی ځان پوهه کنه چې sperm څه شی دی څنګه سټرکچر دی. لومړی چې کوم د sperm چې کوم هډ دی دا موجود دی په هیریډیټي مټیریلز باندې صحیح ده. بل چې کوم میډ دی میډ کې موجود دی مایټوکونډریا څه موجود ده مایټوکونډریا موږ ته پته را چې دا پرووایډ کوي سیل تم انرژي پرووایډ کوي پلس کوم sperm دی دې ته پرووایډ کوي انرژي. کم ټیل نه ټیل څه کوي ټیل لا کار دی کنه چې هیلپ موومنت دا چې کوم دا sperm دی دله مدد کوي په موومنت کې په حرکت کې چې دا حرکت وکي او ځان ورسي خپل مقصد صحیح ده. نو د دې چې کوم دا sperm سټرکچر دی پلس د حصے اوس پته پوه شوي. اوس راځي کنه موږ د پته چې ټیسټیز کې څه وشي sperm تیار شي پلس دا خارجي میر هارمون ټیسټوستيرون
وسو ټسټسټرون ډیر زیات اهم ترین هارمون سدي ډیر زیات اهم ترین هارمون تا ته بدی باره کې پته هم دی کم چې ټسټسټرون دی کپرس کا دا صحیح طریقې سره ستا باډي کې مطلب سیکریټ کیږي ستا چې کم आवाज دی ګیره دا ستا چې کم د میل کریکټرز دي دا دی ټسټسټرون په وجه باندې صحیح ده نو کپرس که پتا کې ټسټسټرون نوی یا خراب وي نو ست مطلب ته مسوي تاکي به د مین هغه ابیلیټي نوي د مین چې کم اوازي مطلب پیړ आवाज وي غټ आवाज وي کنه خلک د سړي आवाज په اسانه باندې پیژني در څه په وجه باندې پیژني د دې ټسټسټرون په وجه باندې پیژني دا ډېر اهم ترین هارمون دی سکه صحیح ده دا څه خارجي دا چې کم ټیسټیز دي کم انډي دي کم ستا انډي دي دا سکه دا سپام جوړي سپام سیلز پلس ټسټسټرون هارمون سکه دا خارجي اوس کوم سپام جوړيږي په کوم ځای کې جوړيږي ما خبر وکړه دا جوړیږي په سیمینیفیرس ټیبیول کې سیمینیفیرس ټیبیول کې مطلب یو ټیوب لایک سټرکچر دی په دې کې دا چې کوم سپام سیلز دي دا جوړ شي بیا څه وشي دلته چې کله سپام جوړ شي بیا راشي اپیډیډایمس دا څه ده د میل ریپروډکټیو سیستم دیمه حصہ ده سپام چې کله جوړ شي د اپیډیډایمس ته دې ته ځان راورسي چې راورسي کوم چې اپیډیډایمس دی دلته سپام میچي ورشي څه شي میچي ورشي کله چې په ټیسټیز کې په سیمینیفیرس ټیبیول کې سپام سیلز جوړیږي دا ان میچور وي مطلب وو د ریپروډکشن قابل نه وي چې مطلب وو د دې قابل نه وي چې په فیمیل کې الته سو کی الته فرټیلایزیشن وکي قابل نه وي صحیح ده مطلب چې ماشوم پیدا کی بل چې کله د سپام دی اپیډایمس تراشي دلته میچور شي او تیار شي ځان رډی کین صدا موټیلیټی تا حرکت تا بزان رسي خپل مقصد ته پوه شئ کنه به چې کما درېمه حصہ ده هغه د واس ډیفرنس واز ډیفرنس دا د میل ریپروډکټیو سیستم څخه ده درېمه حصہ ده کوم چې واز ډیفرنس دی د کار څه دی دا ماسکولر دی دا کانټریکشن پلس ریلیکسیشن دا ځان راغون کی کوم چې سپرم دی هغه مخکې پوش کی صحیح ده کنه ځان راغون کی مطلب ټیوب څه شي دی ماسکولر دی کنه زمونږ له ماسکولر دی پمپینګ کوي کانټریکشن اینڈ ریلیکسیشن کوي دغه شانت چې کوم دا واز ډیفرنس دی دا هم څه دی ماسکولر دی نو کانټریکشن اینڈ ریلیکسیشن کوي کوم چې سپرم دی هغه د واز ډیفرنس نه مخکې څه کوي دا پوش کوي پوه شئ چې کله پوش کی دا سپرم ورشي څه ته ورشي سیمینل ویسیکلز پروسټیټ گلینډ پلس یوریترل گلینډ دلته څه کوي سپرم دلته ورسي چې سپرم دلته ورسي بیا څه وشي سپرم داسې راشي مثال طور باندې څه دا د سپرم سټرکچر دی سپرم دلته راشي دلته راځنه ورسي صحیح ده چې ځان را ورسي سپرم فرست اف ال لاشي دلته راشي سیمینل ویسیکل سیمینل ویسیکل چې کله سپرم را ورسي دې ته به موږ سپرم نه وایو اوس زیات خلک په دې کنفیوز کیږي الکه مطلب چې بهر راوځي دا مو سپرم دي دندم او بل وته وایي څه شي سیمین الک سیمین پلس سپرم کې غټ فرق دی ځان پوهه کې پدې باندې کوم چې سیمین دي کنه سیمین پلس سپرم دا خلک مطلب څوک یو شانتي وي او څوک وي دا یو شی دی څوک یو شی نه دی کوم چې سپرم دي سپرم کله چې اپیډایمس ته راوځي دلته موجود وي اپیډایمس ته سپرم راوځي واز ډیفرنس راشي دغه ځکه دې ته موږ وایو سپرم دا څه دي دا سپرم دي کله چې دې سره څه موجود شي د دې چې کوم سیمینل ویسیکل دی یا مطلب پروسټیټ گلینډ یا بلبوریتر گلینډ دی دینه وسره سیکریشن وسره ایډ شي دې ته موږ څه وایو سیمین وایو دا به تیار مطلب میچور سوي سپرم دې ته موږ به څه وایو سیمین وایو کوم چې مطلب د باډي نه بهر اوزي دا سیمین دی صحیح ده نو ما خبر وکړه دا چې کله سپرم دلته راورسي د سپرم قصه ختم شي صحیح ده دې سره ایډ شي دا کوم سیکریشنز دا وسره ایډ شي دینه جوړ شي سیمین صحیح ده اوس امید ساتم سچ کوم کنفیوژن دی هغه ختم شي بیا څه وشي بیا چې کله دلته راورسي سیمینل ویسیکل ته دلته وسه ایډ شي نیوټرینټ پلس انرژي سو ایډ شي نیوټرینټ وسه ایډ شي په کم سپرم کم سیمین دی د سیمین سره نیوټرینټس پلس انرژي توانای وسره ایډ شي الګ اوس یو کس حرکت کې مطلب یا کار کوي نو خامخا سره خوراک اجت خو دوی کنه دغه شانتي دې سره ایډ شي نیوټرینټ پلس انرژي وسره ایډ شي بیا څه وشي بیا چې کله سپرم دلته راشي بیا کوم خراب راسي بیا راشي پروسټیټ گلینډ دا چې کوم گلینډ دی دا گلینډ صحیح ده دا چې کوم پروسټیټ گلینډ دی د دې پروسټیټ گلینډ نو څه وشي پروسټیټ گلینډ چې کوم دی دا ول ورکی ملکی فلوید پلس پروټیکشن کوم چې سپرم کنه لکه تا به دلی کنه مطلب د ملکی د پوی په شانتي وي مطلب سپین کلر کی وي دا کوم کلر چې دی مطلب یا دا کوم ملکی ابیلیټی چې کوم ده دا ورکی پروسټیټ گلینډ پلس ورکی پروټیکشن حفاظت ورکی صحیح ده دا څه دی دا د پروسټیټ گلینډ کار دی بیا چې کله سپرم دغه ځای نه راشي دینه مطلب دې نه پاس شي دې چې پوسټ نه سپرم پاس ول بیا راشي یو بل گلینډ خال گلینډ ها دام گلینډ دی دام گلینډ دی او دام گلینډ بل به یوریترا گلینډ دا څه کوي دا لوبریکیټینګ فلوید ورکی دی سپرم صحیح ده
مطلب اوس یو غول شانتي بور کې د سپرم صحیح ده کنه ته موږ سوا یورینري بلیډر دا د یورینري بلیډر دلته د کډنی نه میتیاز راځي یعنی پیشاب دلته راځي اوس تاسو مطلب حیران چې لکه چې د سپرم چې کومه نالی ده د پینس سایډ سره دا بیره د کویو ده دا هم یو نالی ده څه ده مطلب یو پاتوی د یو لار ده د سپرم د لپاره سیمین د لپاره پلس د پیشاب د میتیاز لپاره هم د یورین د لپاره یو سمپل لار اوس دا چې کوم یورینري بلیډر دی دا چې کله وځي نو بس پمپ سټاپي چې کله سپرم بهر وځي کوم چې یورینري بلیډر دی دنه پیشاب نه راوځي لار هم یو ده کومه ده یوریترا ده د یوریتر چې کوم دی د میتیاز یورین هم بهر روباسي بل سپرم سیمین هم بهر روباسي هم سمپل یو لار پوه شئ بیا څه وشي چې سپرم کډیز نه پاس شي راشي یوریترا ته یوریترا څه کار دی یوریترا کیری سیمین پلس یورین څه کار دی یوریترا ما خبر وکړه چې دا د سیمین کته مطلب وباسي پلس یورین یعنی پیشاب بهر دوانه وباسي خارجي مطلب د باډي نه بهر وباسي دا دی کار بیا څه وشي بیا چې کوم ایکسټرنل بهرنی ارګن دی پینس څه شي پینس کوم ته موږ څه وایو د میل چې کوم مین جی اف 17 ټنډر دی صحیح ده دا کار دی کنه څه شي ډیلیور سیمین ټو فیمیل ریپروډکټیو ټریکټ it delivers semen to female reproductive tract for fertilization so کی دا چې کوم دا سیمین دی دا چې کوم د فیمیل ریپروډکټیو ټریکټ دی الته مطلب ورواچي بیل ته خپل پروسس کیږي فیمیل ایگ او د میل چې کوم سپرم دی دا چې کله یو شي نو څه وشي هم چې د فیمیل ایگ دی پلس د میل چې کوم سپرم دی دا چې کله یو شي دا څه وایي فرټیلایزیشن بیل ته مطلب خپل فیمیل ریپروډکټیو سیستم شروع شي صحیح ده دا موږ د میل باره خبر کوم نو فی الحال ځم په دې باندې پوهیږم دغه وشي اریکټایل ټیشو پکې موجود دي اوس ته وګڼه لکه دا خبره مطلب غیر اخلاقی وانه لې او جس ستاسو د پوهه لپاره کوم صحیح ده کوم چې تاسو د مین آزاده مین سیز دی دا چې کله مطلب ستاسو چې د ریپروډکشن پروسس نه وي شروع دا مطلب مړ وي صحیح ده خو چې کله ته مطلب ریپروډکشن کې دا د سیده څنګه ودرېږي صحیح ده مطلب دا څنګه داسې کېږي صحیح ده که نه دا څنګه سټریټ کېږي نو کوم چې دا پینس دی د اریکټایل ټیشو په وجه باندې په دې پینس کې هاډوالی سختوالی راځي که ستاسو کوم کنفیوژن دغه بس دا ختم شوی صحیح ده کنه د څه موجود دي اریکټایل ټیشو موجود دي دا کم هارډنس چې د پینس د کوم ستاسو کوم آزاده عضو دي د چې کوم دا هارډنس دی دا د په وجه باندې دی اریکټایل ټیشو په وجه باندې صحیح ده او چې اوس وشي کله چې دا اریکټایل ټیشو دا خو د پینس کارو بل لاس کې دی سکروټم ما خبر کړی و چې پاوچ لایک سټرکچر دی د باډي نه بهر موجود دی دا څه کوي دا چې کوم ټیسټیس کې چې کوم سپرم دی د ټمپریچر برابر وي دا اصل کې وو د میل ریپروډکټیو سیستم چې څنګه طریقې سره کله چې اوس بل خبر وره کله چې د پینس نه چې کوم سیمین بهر راوځي دا لاړ شي فیمیل ته کنورټ شي الته یو بل پروسس شروع شي هغه څه وایي فیمیل ریپروډکټیو سیستم هغه به ان شاء الله بل پیر وایو په الحال د میل ریپروډکټیو سیستم باندې غور وکړئ صحیح ده او کمنټ کې څه قسمه کوېسچن تاسو کولی شي د ریپروډکټیو سیستم حواله سره یو مطلب معلوماتي ویډیو صحیح ده just for educational purpose and just for educational awareness okay so subscribe my channel and also do my channel یو بل ویډیو کې نو ویګو والسلام